د اوبو یعنی د دریاب او د ویلو د اوبو د سمندر حیواناتونه صرف او صرف یوازې کب ماهی مشی ورنه حلاله دی. صحیح. صرف او صرف هم صرف دغه حلاله دی. او دین علاوه څومره حیوانات دي زناور دي پکې هغه څه دي حرام دي. حتی چې د په خشکی کې په ځمکې کې موجود وي خو بیا مغه څیزونه لاړ شي په دریاب کې. صحیح. او د اوبو نوم ورباندې کیښللی شي. مثلا ورته وایي چې د اوبو والا کمه غوا دی. صحیح. بالکل. او دا نومونه شته دي هغه هم حرامه دي. هغه هم حرام دي. یا ورته وایي چې د اوبو والا کم آس دی. بالکل. هغه ورته وایي چې دا د اوبو والا آس دی. صحیح. هغه حرام دی. حالانکه آس او غوا په خشکی کې څه دی حلال دی. صحیح. او نومونه دی وایي چې دغه د اوبو والا غوا دی د اوبو والا آس دی. دی اگر چې په آس نوم ورباندې کیښلی شي او غوا نوم ورباندې کیښلی شي بیا هم دغه څه دی دغه حرام دی. صحیح. او همدې شان سره ځنه ځناور دي چې په هم په اوبو کې وي هم په خشکی کې وي. صحیح. مثلا فرض وکړه لکه چنډخې ته هم په اوبو کې وي هم په خشکی کې وي دا هم حرامه دي. صحیح. یا مثال په طور باندې په اوبو کې ورته خرچنګ ورته وایي. خرچنګ. صحیح. مرچنډوخ چې ورته وایي. په درې کې ورته خرچنګ وایي. خرچنګ. صحیح. ځینو ممالکو کې بلکې نه ډېرو ممالکو کې د هغه وایي چې ډېره لذیذه د دې غوښه ده. صحیح. او ظاهري طور باندې ډېر بد ښکاري خو ځینې کسان یې خوري. صحیح. وایي چې د دې کې کومه غوښه ده هغه څه ده حرامه ده. صحیح. او اوس حتی که اسلامي ممالکو کې په مختلفو خوراکو کې موجود وي مثلا ډبو کې موجود وي ورباندې د هغه نوم پکې لیکلی وي مثلا خرچنګ چې عربی کې ورته وایي سرطان. صحیح. او دې خوړل څه دی حرامه دی. بالکل. خوړل جایز نه دی. صحیح. یا مثال په طور باندې لاک پشت چې موجود وي شان ته چې ورته وایي دا هم په درې کې ورته لاک پشت وایي. دې خوړل هم څه دی حرامه دی. صحیح. کب نه علاوه مشی نه علاوه یو بل شی چې حلال دی هغه د میګو دی. صحیح. چې په درې کې ورته میګو وایي او په اردو کې ورته جینګه وایي. عربی کې ورته ویلی شي روبیان. صحیح. دې خوړل جایزه دی. صحیح. بس په اوبو والا کم زناور دي چې هغه حلال دي صرف او صرف یو څه دي کبان دي. بالکل. او بل چې کم چې جایز دی هغه میګو څه اردو کې ورته جینګه وایي. صحیح. دغه حلال دی. و اما دا چې کم کب حلال دی هغه ځای کې په اهل سنت او فقه جعفری کې یو اختلاف شته. اختلاف دغه دی چې په فقه جعفری کې په شیعه مذهب کې ضروری دغه دی چې کمه کب وي کم شی وي ماهی وي هغه باندې په کار دغه دی چې فلس وي یعنی هغه باندې ورکوټي شان ته حتی که ډېر نازک وي ورکوټي وي هغه باندې ورکوټي پوټکی وي. صحیح. اما کومه مشی باندې کم کب باندې دغه پټکې نه وي هغه جعفری مذهب کې هغه څه دی حرامه دی. اگر چې اهل سنت فقه مطابق هغه حلاله دی. دا کوم چې میان ورته وایي مولانا صاحب او کب او میان کې او هغوی کې مختلف قسمونه دي که نه. بالکل. یو قسم ته وي که نه چې خوی سرمنې خوی وي ډېر زیات قسمونه دي که نه ډېر زیات قسمونه دي خو معیار ما قانون